بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو ته د کمپیوټر پروګرامینګ لینګویجز باره کې څه معلومات درکو. کمپیوټر کمپیوټر د پروګرام په کوم کې چې پروګرام جوړیږي، لینګویجز څه ته وایي؟ ژبې ته. چې د کمپیوټر خپلې ژبې دي، په هغه ژبو باندې موږ کمپیوټر باندې کار کوو. چې کله موږ کمپیوټر ته انسټرکشن یا هدایت ورکوو، نو هغې دپاره موږ هغه ژبه زده کوو. په هغه ژبه باندې کمپیوټر پوهېږي او په هغه ژبه کې تاسو پروګرام جوړولی شئ. نو مختلف ژبې د کمپیوټر پروګرام لکه پایتان دی، جاوا ده، روبي ده، HTML دی، جاوا سکرپټ دی، C پلس پلس. نو ته وایې چې دې کې زه کومه ژبه زده کړم. نو ښه خبره ده چې تاسو د پایتان نه شروع کړئ او پایتان کې تاسو ډېر کارونه کولی شئ، څنګه د ساینس او یا د آرټیفیشل انټیلیجنس یا د ډیټا ساینس لپاره ډېره ښه ژبه ده، د اسانه ژبه ده او په دې کې چې دا تاسو زده کوئ نو بیا په دې تاسو ډېر کارونه کولی شئ. نورې لینګویجز هم شته د کمپیوټر. او لینګویج څه ته وایي، که ژبه څه ته وایي، په هغې باندې موږ کمپیوټر ته انسټرکشن کړو او په دغه ژبه باندې هغه پوهېږي. په هغه ژبه کې تاسو کمپیوټر ته کار هغه ورکولی شئ. نو تاسو ورته وایي چې لکه مختلف ژبې دي. فورټرین چې ده، دا هم یوه ژبه ده چې کوم د ساینس لپاره استعمالېږي. کوم ساینسدانان چې یا په ساینس کې چې کوم طالب علم وي، هغه په فورټرین کې کار کوي. دغه شان بیا الګول دی. نو دا چې د کمپیوټرینګ دا هم یو ژبه ده چې د دې مختلف مقصد دی چې د هغې دپاره کار کوي. بیا سی لینګویج دی، دا سی پروګرامینګ لینګویج دا ډیولپ شوی او په دې باندې هم بیسک چې کمپیوټر ساینس زده کوي نو د C او C پلس پلس لینګویج چې ته زده کړې نو تا ته پوره د ډیټیل سره پسې. لیکن خو که ته فرض کړه صرف یو خاص کار دپاره کوې، لکه ته د بزنس دپاره، تجارت دپاره، نو هغه موږ کوبال یو لینګویج دی، هغه به زده کړې. او یا چې د ایجوکیشن دپاره کوې نو هغه بیسک لینګویج دی چې ځان پرې پوه کړې، نو هغه بیسک لینګویج هم زده کولی شي. په دې ټولو ژبو باندې کمپیوټر پوهېږي، دا کوم چې تاسو ته ما وښووې. او دا د هغې دپاره پایتان، جاوا، C پلس پلس د C لینګویج دا ټول په کمپیوټر پوهېږي. او په دې کې ته یوه ژبه به زده هم کړې، نو چې د هغې نه شروع کړې نو بیا به نورو ژبې زده کول تا ته اساني. لکه بیسک بنیادي د هغې طرز یو شانته دی، خو دغه مقصد یې مختلف دی. لکه او په دې ژبو باندې کمپیوټر پوهېږي. نو دا د کمپیوټر دغه دپاره د انسټرکشن لپاره یا موږ ورته کوډینګ وایو، د کوډینګ دپاره موږ به دا ژبې زده کوو. په دې کې یو ژبه به زده کوو او کومه چې موږ له پکار وي هغه شان. نو زه خو ریکمنډ کوم تاسو ته په پایتان باندې تاسو کار شروع کړئ. او زه به هم تاسو د پایتان باندې کې کار شروع کوم. او پایتان به ښیم چې پایتان باندې موږ په دې ژبه د پایتان په ژبه باندې موږ کمپیوټر ته څنګه هدایت ورکو او بیا کمپیوټر څنګه کار کوي. نو دا دې ویډیو کې تاسو ته ما صرف دا وایي چې کمپیوټر په هر خبره د ژبې نه پوهېږي، هغې دپاره ژبې دي، هغه ته زده کوئ. او چې کوم وخت یې ژبه یې زده کړه نو په هغې کې به ته کوډینګ کوې یا د انسټرکشن به ورکوې یا په کمپیوټر به پروګرام جوړې. نو دا بیسک معلوماتو د ژبو باره کې. او ژبې بیا تاسو ډېر زیاتې ژبې دي، ځکه چې دا وروسته ورځ زیاتېږي او د هغې مقصد امپرومنټ پکې راځي، لکه هغه ښه کوي وروسته ورځه او چې هغه نور زیات د هغې افادیت زیات شي. نو مشین لینګویج او اسمبلی لینګویج چې دی دا هم یو ژبه ده، خو دا هغه چا په څوک چې اول کمپیوټر جوړ کړي او هغه د کمپیوټر انجینیرز دي او هغه بیا لګیا یې کمپیوټر شروع کوي، دې ته موږ لو لینګویج وایو. نو د سټارټ لینګویج ورته هغه د مشین لینګویج دننه کړي او بیا ورته اسمبلی لینګویج دننه کړي. د هغې نه وروسته بیا موږ په های لیول لینګویجز کوم چې دغه دي د لاندې دي فورټرین او حله به موږ کار کولی شو. نو موږ دپاره دا لو لینګویج په دې وخت کې ضروري نه دی، ځکه موږ دا نور کارونه کوو. نو په دې دپاره به موږ ته دا بیسک لینګویج چې کومې دي لکه پایتان شو، جاوا شو، دا ژبه موږ زده کوو. او د دې نه بیا موږ په کمپیوټر باندې کوډینګ کوو یا کمپیوټر ته موږ هدایت ورکوو. نو په دې ویډیو کې صرف زموږ مقصد دا و چې تاسو ته موږ دا وښیو چې کمپیوټر چې دی په هره ژبه کار نه کوي. څنګه چې بني ادم بعضې ژبې پوهېږي، په بعضې نه پوهېږي او هره علاقې خپل ژبې
کوم علاقه کې چې ته کار کوې نو هغه علاقه کې به هغه ژبه زده کوې دغه شان کو کمپیوټر چې دی هغه که ته په فرض کړه ساینس کې کار کوې یا ته په ارټیفیشل انټیلیجنس کې کار کوې یا په ډیټا ساینس کې کار کوې نو پایتان شو او بیا د هغې نه ورسره په فرض کړه صرف ته زده کول غواړې نو بیسک لینګویج ورته وایي په فرض کړه ته کمپیوټر انجینیر او کمپیوټر جوړې نو هغې دپاره بیا مشین او اسمبلی لینګویج دي کوم چې موږ دپاره نه دي دا د انجینرانو دپاره دي نو دا مختلف ژبې دي او دا ډېرې زیاتې استعمالیږي په ټول دغه چې کمپیوټر تاسو ګورئ په هغه ټولو کمپیوټرو کې دا قسم لینګویج پرتی لیکن بیسک لینګویج چې کوم دی یا چې کوم ته مونږ دغه وایو مشین اینډ اسمبلی لینګویج وایي نو دا د کمپیوټر انجینران چې دي هغو له پکار یې هغه دا زده کېږي ځکه چې کمپیوټر جوړ شي نو اولنی لینګویجز ورته دا دننه کېږي د دې نه بعد بیا کمپیوټر کار شروع کوي نو دا موږ تاسو ته نن د کمپیوټر په ژبو په باره کې خبرې وکړې چې د کمپیوټر ژبه به زده کوې د هغې نه وروسته به ته په کمپیوټر باندې کار کوې او دغه یا که ته فرض کړه یو پروګرام جوړې یا کمپیوټر باندې یو شی جوړې نو هغه د هغې لپاره دا ژبې ضروري دي نو دا بیسک انفارمیشن بنیادي معلومات تاسو ته مونږ د کمپیوټر په دغه کې د ژبو په باره کې درکړه او چې تاسو کمپیوټر زده کوئ او بیا کار پې کوئ نو یو ژبه به زده کوئ هغې ته پروګرامینګ لینګویج او تاسو ته بیا پروګرامر وایي پروګرامر هغه چې هغه دا سیز کوم چې تاسو په دې موبایل او په دغه باندې اپس په نظر راځي دا مې پروګرام خلک ته هغه پروګرام کوي تا ته درکوي لکه ایزي پیسر شوه دا هم یو پروګرامر جوړه کړې ده په یو خاص ژبه کې دغه شان مختلف څیزونه چې جوړېږي تاسو هم جوړولی شئ خو د هغې دپاره به تاسو دا ژبې زده کوئ کوم چې تاسو ته ما وښویې پایتان جاوا سی لینګویج جاوا سکرپټ اسکریوبي ایچ ټي ایم ایل سی پلس پلس سی دې نه بعد بیا موږ بل ویډیو کې تاسو ته یو خاص ژبه کوم چې زما په دغه ریکمنډیشن سره پایتاني په هغې به موږ شروع کوو